الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د سولا ټي وي چینل لیدونکو ښه راغلاست. عباس ستانکزي ویلي د کمال خان بند چارې به چټکې او امنیت به خوندي کړو. تاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دندې ته له حاضرېدو وروسته خپلې چارې رسما نیمروز ولایت ته په سفر پیل کړي دي. د باختر اژانس د راپور په حواله عباس ستانکزي نیمروز ته په سفر کې د کمال خان بند وکوت او هیوادوالو ته یې د دې سترې پروژې د چارو د چټکوالي او ساتنې ډاډ ورکړ. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دوی یو لوړپوړی چارواکی له کمال خان بند څخه لیدنه کوي. یاد شوی بند د ولسمشر غني د واکمنۍ په وروستیو کې پرانیستل شوی و. ایران د کمال خان بند د جوړېدو شدید مخالف و او ویل کېږي چې د بند پر ضد یې ډېر بریدونه او ناامنۍ سمبالولې. ولسمشر غني له حکومت سره د ایران د پردې تر شا مخالفت او طالبانو نه ملاتړ هم د کمال خان بند له کبله ګڼله او ویل یې چې د اوبو مدیریت هڅې یې د سیمې هیوادونه نشي زغملی. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغانانو له یاد شوي بند څخه د دغه لوړپوړي طالب مقام لیدنه ستایلې او د اوبو مدیریت په برخه کې د تیر حکومت د پروګرامونو د دوام غوښتنه کړې ده. د طالبانو متقدینو بیا ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له کمال خان بند او امنیت سره یې څه کار لري. ګرانو لیدونکو، تاسو کولی شئ د سولا ټي وي چینل څخه دا او دې ته ورته نورو مطالبو لیدلو لپاره زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ او خپل نظریات په کمنټ کې شریک کړئ.